سلام جوړ په خیر. نن یک شنبه د سوری غوایي میاشتې 15 او د روان 2020 کال د اپریل میاشتې 14 نیټه ده. خبری ساعت ته ښه راغلاست. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. روزګان کې هم وګړي او مدني فعالان د جګړې د ښکېلو غاړو د ورباند غوښتنه کوي. سوکالي په خاطر باندې نور د جنګ ودروي، ځکه د افغانستان زموږ خلک نور د جنګ او جګړو طاقت نه لري. جنرال میلر وایي د خپلو اډو په خالي کولو مو پیل کړی. استرالیا وایي د سولې راوستو په برخه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ یو. صالح وایي ملګري ملتونه چې د پاکستان او طالبانو پر ګډ بشري جنایات سترګې نه پټوي. او اندونیزیا وایي لا درکه سوی وبتل له منځه تللی 53 کسه پکښې وژل سوي دي. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. خبري ساعت ته زه خان محمد سیال وړاندې کوم. روزګان کې هم وګړي او مدني فعالان د جګړې د ښکېلو غاړو د ورباند غوښتنه کوي. هم وګړي او مدني فعالان وایي چې روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو له لورې پر افغانانو تپل سوې او بیه یې هم افغانان پرې کوي. دوی د جګړې پر ښکېلو ډلو غږ کوي چې ژر تر ژره د جګړه ودروي. په روزګان ولایت کې عام وګړي او مدني فعالان د جګړې د درېدو غوښتنه کوي. دوی همداراز وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ روانه ده چې مالي او ځاني زیانونه یې افغانان ویني. عام وګړي او مدني فعالان زیاتوي چې روانې جګړې د تعلیم بیارغونې مخه ډب کړي او خلک یې په رواني تشویش اخته کړي. دوی د جګړې د ښکېلو غاړو څخه غوښتنه کوي چې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېږدي او نور د بې ګناه افغانانو وینه نه تویوي. دا چې د روژې مبارکه میاشت اختر هم پر نږدې کېدو دي، نو په همدې مبارکه میاشت کې مو په طالبانو او حکومت دواړو ډلو باندې غږ دی چې دغه مظلوم ملت د وسایل په خاطر د دغه مظلوم ملت د عبادت په خاطر د همدغه ملت د سوکالي په خاطر باندې نور دا جنګ ودروي، ځکه د افغانستان مظلوم خلک نور د جنګ او جګړو طاقت نه لري. ځکه 99% چې نه 100% چې اوس تاوان رسیږي هغه یوازې افغانانو ته رسیږي. په ورته مهال هټیوال هم وایي چې د لویو لارو بندېدل او روانه جګړه هغه عمده لاملونه دي چې پر راکړه ورکړه یې منفي اغېزې کړي. دوی وایي خلک د ځمکني ماینونو او د جګړې له ویرې ښار ته د راتلو لپاره زړه نه ښه کوي. هټیوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د جګړې د درېدو او د دایمي وربند او سولې غوښتنه کوي. د دواړو غاړو سره غوښتنه دا ده چې وربند وکړي او سوله وکړي او دواړه غاړه سره ورونه دې کښېږدي. دا ډېر اغېزې کړي دي، ځکه چې دا بازار چې دی مخکې یو بازار ټوله چې دا جګړې د جنګونه اوس پر دوی برخې باندې ویشل سوي دي، ما خواته دی نیم دې خواته دی. اوس دغسې دوکاندارۍ نشته، دغسې کارونه لکه پخوا چې ټولو غاړو مو دا غږ دی چې سوله وکړي، ورباند وکړي، دا روژې مبارکې په زمه سره. روزګان په جنوبي زون کې پروت هغه ولایت دی چې د ولسوالیو ترڅنګ د ګاونډیو ولایتونو سره هم لویې لارې د ترافیکو پر مخ د روانې جګړې له امله تړلي چې خلک یې فقر او غربت اړ سوي. عبدالمطلب ظفري، پیوستون راډیو ټلویزیون، ترینکوټ. جنرال میلر وایي د خپلو اډو په خالي کولو مو پیل کړی. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې دوی په افغانستان کې د خپلو اډو خالي کول پیل کړي او خالي کېدونکي اډې به افغان ځواکونو ته وسپاري. میلر زیاته کړې چې که چیرې افغانستان سولې ته هم ورسېږي دوی ته امر سوی چې د دغه هیواد څخه ووځي. نوموړي دغه راز ویلي چې طالبان لا هم له القاعده ډلې سره اړیکې لري او د دغې ډلې له لورې یې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښولې. استرالیا وایي د سولې راوستو په برخه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ یو. استرالیا وایي دوی د سولې او ثبات راوستو په برخه کې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. د ناټو غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د استرالیایي پوځ نظامي قومندانانو د خپلو سرتیرو قربانیانو ته د درناوي په مناسبت ویلي چې دوی د افغانستان ترڅنګ ولاړ دي او دغه هیواد ته د سولې او ثبات راوستو په برخه کې همکارۍ ته دوام ورکوي. د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د استرالیا شاوخوا 49 عسکر وژل سوي دي. صالح وایي ملګري ملتونه د پاکستان او طالبانو پر ګډ بشري جنایت سترګې نه پټوي. د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي چې ملګري ملتونه د پاکستان او طالبانو په لاس د امونیم نایتریت او نورو چاودېدونکو توکو په پایله کې پر بشري ضد جنایتونو سترګې نه پټوي.
امرالله صالح په تازه ټویټ پیغامونو کې ویلي چې طالبانو د پاکستان لخوا د ورکول شوي امونیم نایتریت او نورو چاودیدونکو توکو څخه په ګټه اخیستنې سره په پراخه کچه د سړک غاړې او نورو ماینونو کارولو ته د نظامي او ملکي اهداف ترمنځ له توپیر پرته مخه کړې. هغه زیاته کړې چې طالبان هغه امونیم نایتریت کاروي چې یوازې په نظامي کچه استعمالیږي. مایکل روبین چې د افغانستان په اړه لیکنې کوي او دلته وضعیت څاري وایي که بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي نو د دغه هیواد ګاونډیان به هلته مداخله وکړي او د جګړو د شدت سبب شي. دی همداراز وایي چې طالبان د سولې په برخه کې رښتینې نه دي. له همدې امله په هره وړه بهانه د مذاکراتو له میزه ځي او شرایط وړاندې کوي. هغه دا هم ویلي چې طالبان د جګړې له لارې ځان واک ته رسول غواړي چې له همدې امله به د بهرني ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې خونړۍ شي. کورنیو چارو وزارت وایي د روژې 12 ورځو کې 650 ملکیان او نظامیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو د روژې له پیل سره هممهاله تاوتریخوالی ډېر کړی. د کورنیو چارو وزارت ته ویاند مرستیال په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د روژې په دې 12 ورځو کې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم سوی نه دی بلکې ډېر سوی هم دی. حمید روشن وایي چې په دې 12 ورځو کې تر 150 نظامیان او ملکي وګړي وژل شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي هم دي. هغه وایي په وژل شوو کې 50 ملکیان دي. روشن زیاته کړې چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د وردګو سیدآباد کې د هوان مرمۍ لګېدو د یوې کورنۍ 4 غړي وژلي. د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 4 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دوی وایي چې دغه پیښه تېره ورځ ماښام مهال د روژمات پر وخت د سیدآباد ولسوالۍ اړوند او تړیو سیمه کې شوې. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او وروستی کورنۍ خبر دا چې کورنیو چارو وزارت وایي کندهار کې د طالبانو یو پوځي قمندان وژلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق اریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. اریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون سوي د مولوي جعفر 4 ساتونکي هم پکښې وژل سوي. خپل وسلوال طالبان بیا تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه هم لرو تر لنډې دمې وروسته. د جالبو معلوماتو خپرونه هر یکشنبه د ماښام 7 بجې او بیا ځلې تکرار یې چهارشنبې ماښام 7 بجې. د پیوستون رڼا ټولنیزه خپرونه څنګه کېدای شي چې ځوان په خپل ځان باندې باور ولري او په خپل ځان باندې باوري اوسي؟ نو په همدې خاطر په دغه امتحانو په دې شیانو کې واسطې او دغه مسایل شته. هغه پوه ځوانانو مونږ خپل په ځان باور د لاس ورکوي. د افغانان مخکې دود کلچر و عنعنات یو څه اوس دنیاوالو نوي پیغامونه راوړه. دوی ورسره په خوی و عادت ورسره نابلده دي. که چیرې تعلیم ونه کړي دا مستقل شرط ته وایي چې
اویا کلونه په نیکه کوم ژوند تېرولي یا د کوم مصیبتو سره مخ وي. په دغه ټولنیزه خپرونه کې موږ ستاسو سره پر ټولنیزو ستونزو او ټولنیزو نزاکتونو بحث کوو. دغه ټولنیزه او معلوماتي خپرونه هره شنبه او چهارشنبه د ورځې 10 بجې او بیا ځلې تکرار یې ماښام 9 بجې. بیا هم ښه راغلاست. تېرو 40 ساعتونو کې کرونا وبا 130 پاکستانیان مړه کړي دي. د پاکستان روغتیايي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې په تېرو 40 ساعتونو کې په کرونا وبا اخته 130 نور کسان هم مړه شوي. له دې سره په دغه هیواد کې له کرونا وبا د مړو شوو کسانو ټول شمېر 1,119 ته رسېدلی. راپورونه وایي چې په همدې موده کې د کرونا وبا 15,611 مثبتې پیښې نورې هم ثبت شوي. د یو شمېر نور هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د کرونا وایرس د زیاتېدو له امله له ننګونو سره مخ دی. او اندونیزیا وایي لا درکه سوي اوبتال له منځه تللی 53 کسه پکښې وژل سوي. د اندونیزیا د لا درکه سوي اوبتال په اړه لومړني معلومات ترلاسه سوي. د اندونیزیا حکومتي چارواکو ویلي داسې ښکاري چې دغه اوبتال لومړی زیانمن سوی او په تدریجي توګه له اوبو ډک سوی او شاید تر 500 متره پورې تر اوبو لاندې ډوب سوی وي. ځینې پیدا سوي توکي بیا ښیي چې اوبتال ډوب سوی دی او د 53 کسه سپرلیو د ژوندي پاتې کېدو په اړه هیڅ راز هیلهمندي نشته. د اندونیزیا سمندري پوځ بیا ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. څو ورځې وړاندې د اندونیزیا یو ستر نظامي اوبتال یا تحت البحري په مانور بوخت و چې له راداره ورک سوی او په اړه یې لا تر اوسه هم پلټنې روانې دي. درنو لیدونکو د هوا حالات هم لرو، زموږ ملتیا وکړئ. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو د هوا حالات ته زه فیصل هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کابل اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 12. ننګرهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 21. بلخ اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 20. هرات اسمانشین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 14. کندهار اسمانځای ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 18. روزګان اسمانشین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 18. زابل اسمانشین د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. او په هلمند ولایت کې به سبا اسمانځای ځای ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 19. د پیوستون راډیو ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو دا د هوا حالات چې سانتیګریډ په درجه اټکل شوي وو. له ملتیا مو مننه. درنو لیدونکو او درنو اوریدونکو په دې سره مو خبري ساعت پای ته ورسېدی. د اورېدو او لیدو درڅخه مننه کوو. تر بیا ښې چای.